ګورې چې غزا ته ځئ ښځه مړه نه کوي بوډا مړ نه کوي ماشوم درنه چېرته مړ نه شي مونږ ته دا ترغیب راکوي نن سبا مسلمانان غلی د مسلمان ښځه شهیدوي د مسلمان په کور ډاکې روانې دي مسلمان دې نه ځان نه خبروي او د پروت دی د قرآن کریم 15 حافظان دی ورکې د لوی دورې حدیث فارغین مولیان په یو کور کې یو ظالمانو 2000 نفرو ته ګیرلې واچولې او مبارکان ټولې په شهادت باندې ورسول تاسو ټول د هغې نه څه ناخبره نه یې په اخباراتو مو ولیده الہ العالمین دې د هغې شهیدانو درجات بلند کې امین پې ووایي تاسو نه یو تپوس کوم تاسو په پاکستان کې نفاذ د شریعت غواړئ که نه غواړئ جواب راکوي په شوق جواب راکوي خوښې ګڼئ نواز شریف یو اعلان وکړه چې پاکستان کې قانون بیل او شریعت نافذ کا مون خوشحالي مولیان ساده خلک یو کور ته لاړم والدي ګرامي ته مې زیره ورکړه مې نواز شریف اعلان کړی نفاذ شریعت ماته یو ډېر ساده سړی چې یو سړی سر نه تر پښو پورې په 15 فوټه ځمکه شریعت نشي راوستی د پاکستان په ټول سرزمین به څنګه شریعت راولي خبره زما ذهن ته پرېوته یقینا په 15 فوټه ځي کې ما او تا د سر نه تر پښو پورې په ځان شریعت نشو راوستی ودي وهو په جلوس کې چغې که نه چې پاکستان کې شریعت غواړو دغه چغې زما او ستا د منافقت دي دا چغې زما او ستا د دروغو دي چې د مفتي محمود صاحب د زمانې نه او لا د هغې نه وړاندې د پاکستان د ابتدا نه علماو خولې وشکې دي عوامو په جلوسونو باندې ځانونه ستړي کړل او لګیا دي نفاذي شریعت نفاذي شریعت نفاذي شریعت او کتاب په لاس کې نیسي چې اوټ راکه قرآن ته ورکه دا نارې شروع دي کل یوم بتر هغه چې مخکې کوم قوانینو د هغې نه نورم مردار قانون راځي او پوټی شریعت نه راځي دا ولې خوله زمونږ وشکېده په شریعت زما عوام رونه نن صفا خفه او پریشان دي خفګان کوي د څه شي خفګان کوي وی ولي زما د پاسه یې مینې داسې سړی راځي ولي ګورنر فاسق راځي ولي باچا ظالم راځي الہ العالمین فرمائی توت الملک من تشا وتنزع الملک ممن تشا تور کے باچیان الہ چالا رچستا خوخی او تاخل باچی الہ چانا چستا خوخی دا باچی ورکولو والا ذات اللہ دے دا باچی خستلو والا ذات اللہ دے باچیان چر راولی الہ العالمین راولی گورنر چی بیکار رازی باچا چی ظالم رازی دا مقرر الہ العالمین دا خوانا کیگی اولی کیگی زماستا عمل تکتل کیگی چی زماستا عمل مردار دے نو باچا و گورنر دا عمل موافق بیکار خلق رازی او که زماستا عمل جوڑ شو مقرر دا الہ العالمین دا خوانا دا پخپل با باچیان نیکان راشی گورنران بنیکان چې صحابه کرامو د دې خپې د نوک نه تر سره پورې په 15 فوټه ځمکه باندې قضان شریعت نافذ کا الہ العالمین داسې گورنران ورکړل داسې خلیفګان یې ورکړل لکه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه غوندې چې صحابه کرامو ځان په شریعت برابر کا سر نه تر پورې په ځان نفاذ د شریعت راوسته الہ العالمین د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غوندې خلیفګان ورکړل صحابه کرامو چې ځان کې شریعت راوسته د خپل نه تر سره په خپل ډانچې نفاذ د شریعت راوسته مقرری د الہ العالمین نه داسې خلفاو شو څنګه خلفاو 52 ملکونه فتح کړل په 52 ملکونو کې مختلفی علاقې ونیولې شوې